طالبانو د اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند اعلان کړ. د طالبانو له لوري په یوه تازه خپره کړې بیانیه کې د کوچني اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند اعلان شوی دی. د طالب بیان ذبیح الله مجاهد له لوري په یاده بیانیه کې ویل شوي دا چې سږ کال بیا هم د کوچني اختر په شپو ورځو کې مجاهدین هیوادوالو ته د امن او ډاډ فضا برابره کړي او هیوادوال مو په آرام او ډاډ سره اختر ولمانځي، نو یو شمېر هدایات باید عملي شي. بیانیه کې ټولو طالبانو ته هدایت شوی چې د کوچني اختر له لومړۍ ورځې څخه تر درېیمې ورځې پورې په ټول هیواد کې د حکومت په وړاندې هر ډول تعرضي عملیات ودروي. طالبانو همداراز خپلو افرادو ته امر کړی چې که په یادو درې ورځو کې پر دوی کوم تعرض او برید وشو نو له خپلو ځانونو او سیمو څخه د په کلکه ساتنه او دفاع وکړي. اعلامیه کې همداراز له طالبانو غوښتل شوي چې د حکومت تر تسلط لاندې سیمو ته باید ولاړ نه شي او په وینا یې د دښمن اړوندو افرادو ته هم اجازه نه ورکوي چې د مجاهدینو سیمو ته راشي. له یاد اعلان نږدې 15 ساعته وروسته کابل حکومت هم د اختر شپو ورځو کې ځوابي اوربند وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې موقتي اوربند په دایمي اوربند تبدیل کړي. طالبان هر کال د اختر په ورځو کې 3 ورځې اوربند اعلانوي چې د دې اعلان سره سم په ټول هیواد کې د طالبانو له لوري په ډېرې پابندۍ او پوره اطاعت سره منل کیږي او بیا هیڅ کوم ځای کې په دولتي تاسیساتو هیڅ ډول برید نه کیږي.